سلامونه! نن درته د معدې روغتیا لپاره کورنۍ درملنه درښایو. شات او نیمه تودې اوبه د معدې لپاره یو ساده، ارزانه او ګټور کورنی څښاک بلل کېږي چې په ځانګړي ډول د معدې سوخت، تیزابیت او د معدې د ناراحتۍ په وخت کې مرسته کولی شي. کله چې شات په نیمه تودو اوبو کې حل شي، معده آراموي، د اضافي تیزابو اغیزه کموي او د معدې داخلي سطحه نرمه ساتي. شات طبي انټي باکتریایي خاصیت لري چې د معدې ځینې میکروبونه کمزوري کولی شي او همدارنګه د التهابي حالتونو په کمولو کې مرسته کوي. نیمه تودې اوبه بیا هاضمه فعالوي، معده نرموي او د خوراک هضم اسانه کوي. نو دواړه یو ځای د هاضمې لپاره ښه ترکیب جوړوي. د استعمال طریقه یې دا ده چې یو ګیلاس نیمه تودې اوبه واخلئ، یو قاشق خالص شات پکې ګډ کړئ او ورو ورو یې وڅښئ. دا څښاک د سهار په تشه معده د ورځې پیل لپاره ښه تمامېږي، ځکه چې معده پاکوي او هاضمه فعالوي. همدارنګه د معدې سوخت پر وخت یا د شپې له ډوډۍ شاوخوا یو ساعت وروسته هم کارول کېدای شي. ځینې خلک پکې لږ لیمو هم ګډوي، خو که ستاسې معده ډېره حساسه وي نو لیمو مه ورزیاتوئ. د دې څښاک نورې ګټې هم شته. بدن ته طبیعي انرژي ورکوي، ستړیا کموي، معافیت پیاوړی کوي، قبض کمولو کې مرسته کوي او د بدن عمومي رطوبت ساتي. په ژمي کې ستوني ته هم ګټه لري او وچوالی کموي. خو باید په یاد ولرئ چې که څوک شکر ولري نو د شاتو استعمال باید محدود او احتیاط سره وي. مننه.